د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې رئیس د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د درملو د جوړولو بهیر ته په اشاره وویل چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ سره په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې په ټول هیواد کې له 80 څخه ډیر د درملو جوړولو شرکتونه شتون لري چې فعالیتونه له ټولو طبي معیارونو سره برابر دي. شکر الحمدلله در عموم افغانستان اضافتر از 80 کمپانی دوایی فعلا فعال است که کمپانی هایی که مثلا اسنو فارما یا اویسن فارما در ولایات دیگه است و گفته میتونیم که تمام معیارات بین‌المللی او در نظر گرفته شده که ما حتی در کشورهای خارج ما صادرات داریم. نوموړي همدارنګه وویل چې په بلخ ولایت کې د درملو 2 کمپنۍ د ټولو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره فعالیتونه ترسره کوي او اوس مهال افغانستان په دې برخه کې د 10 قلمه درملو په تولید سره پر ځان بسیا دی او له بهر څخه د ورته درملو واردولو ته اړتیا نه لیدل کیږي. فعلا ما در حدود 20 قلم ادویه به خودکفایی رسیدیم داخل افغانستان که او را ما وارداتش ممنوع قرار دادیم از طرف معینت محترم غذا و ادویه و انشاءالله تا سال آینده را اضافتر شد از 50 قلم ادویه را ما به خودکفایی برسیم. په بلخ کې د ځایي مسؤلینو لخوا د وړاندې شویو شمیرو له مخې تر راتلونکي کال پورې به افغانستان د 80 قلمه درملو په تولیدولو سره تر ډیره پر ځان بسیا شي.